بسم الله الرحمن الرحیم. نبیا مدثر یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک کې د شپږم لوست په جریان کې مو د پوتانشل انرژي وویله یا پوتانشل انرژي مو ویله چې پوتانشل انرژي په خپله چی ته ویل کېږي یا د پوتانشل انرژي چی ته ویل کېږي. راځو د تېر لوست په ادامه سره نن د لسم ټولګي برقي فزیک په اووم لوست کې د پوتانشل توپیر یا هم پوتانشل ډیفرنس وایو چې پوتانشل ډیفرنس چی ته ویل کېږي او په فزیک کې د دې فورمول څه شي دی د دې ترڅنګ د دې واحد څه شي دی او د پوتانشل انرژي سره توپیر څه شي دی. راځو پوتانشل ډیفرنس ته د لسم ټولګي برقي فزیک اووم لوست ته. پوتانشل ډیفرنس یا هم د پوتانشل توپیر په اصل کې څه ته ویل کېږي. که چیرې موږ د پوتانشل توپیر ته راسو یا هم پوتانشل ډیفرنس ته راسو نو داسې ویلی سو چې د پوتانشل توپیر لکه څنګه چې موږ د پوتانشل انرژي لرو یا هم د پوتانشل انرژي لرو. ګورئ یو شی چې دی چې تاسو باید هغه د دې سره غلط نه کړئ. هغه یو دا دی چې یو د پوتانشل انرژي ده صحیح دی یو پوتانشل څه شي ده انرژي ده او بل چې دی هغه پوتانشل ډیفرنس دی. بل څه شي دی پوتانشل ډیفرنس یا د پوتانشل توپیر دی. پوتانشل انرژي خپله هغه انرژي ته ویل کېږي. راځم د دې لپاره تاسو ته یو مثال درکوم تر څو د خبره تاسو ته واضح سي. مثلا زه راځم د تېرې ورځې هغه مثال راخلم چې مثلا زه دلته د چارجونو یو پلیټ لرم صحیح دی او همدارنګه دلته د چارجونو یو بل پلیټ دی. دغه هر پلیټ چې دی خپل ځان ته مختلف چارج لري. معنا مثلا د دې چارج چې دی هغه څه رقم دی مثلا دا مثبت چارج لري صحیح دی. همدارنګه په دې پلیټ کې د چارج چې دی هغه څه رقم دی هغه منفي دی. معنا دلته بیا د چارجونو هغه مقدار چې دی هغه یا هم هغه د اندازه چې ده هغه منفي ده منفي چارجونه دي. د دې هغه ډایرکشن موږ داسې ویلی وو چې عموما د دغسې یو برېښنایي ساحې د چارجونو د چارج هغه د برېښنایي ساحې دغه ډایرکشن چې هغه کوم طرف دی د منفي و طرف دی. دا مو په تېر لوست کې پر دې باندې چې شي کړی وو بحث مو پر کړی وو. راځم په دې ځای کې دلته موږ ویلي وه چې د دې هغه عموما د دې کوم هغه ډایرکشن چې دی هغه د مثبت څخه و څه شي دی منفي طرف ته دی. یعنی کله چې مثلا د چارجونو هغه میلان دا دی چې دغه مثبت طرف څخه دی راسي و کوم طرف ته منفي طرف ته. مثلا دغه چارجونه چې دی هغه دې طرف ته څه شي کوي حرکت راکوي. اوس په دې ځای کې مو داسې ویلي وه چې کله پر دې چارج باندې مثلا موږ څه شي لرو دلته دا چارج لرو. کله چې پر دې چارج باندې موږ یو اندازه کار وکړو دا چارج د دغه طرف څخه مثلا دغه د کوم میلان چې دی یا د برېښنایي ساحې کومه ډایرکشن چې دی د دغه خلاف د دې طرف څخه موږ پر دا چارج باندې کار وکړو او دا چارج څه وکړو مثلا دې طرف ته یې را انتقال کړو. دا چارج چې دی پر دې باندې موږ یو اندازه کار وکړو او د دې څخه دا چارج راوړو و کوم طرف ته و دې طرف ته. دلته چې کله موږ پر دې چارج باندې کار کوو د چارج د کار کولو په جریان کې د یو اندازه انرژي اخلي چې دغه انرژي ته د پوتانشل انرژي ویل کېږي. اوس دلته یو بله خبره هم ده. هغه خبره څه شي ده فرض کړئ چې تاسو دا چارج د دغه ځای څخه مثلا دې ځای ته راوستئ یا مثلا پر دغه ځای باندې دا چارج مثلا دلته څه شي لري پر دې ځای باندې دا چارج موقعیت لري. اوس دا چارج چې کله مثلا د دغه ځای څخه مثلا موږ څه لرو بیا مثلا تر دې ځایه پورې دغه چارج کې څه شته توپیر راغلی صحیح دی. یعنې موږ پر ده باندې کار وکړئ دلته په دې کې یو اندازه څه شي ذخیره سوله انرژي ذخیره سوله چې دغه انرژي ته په خپله پوتانشل انرژي ورته ویل کېږي. که چیرې موږ پر دې باندې نور هم کار وکړو مثلا دا چارج مثلا د دې ساحې څخه څپو وکړو نور هم مثلا راوړو مثلا پر دې باندې کار وکړو او دې طرف ته راوړو خو په دې کې نور اندازه انرژي هم څپه وسوله پکښې کې ذخیره سوله نه. اوس دلته دغه انرژي چې څومره ده او په دغه ځای کې چې د انرژي څومره ده د دغه دواړو انرژي ترمنځ څه شي شته توپیر شته. معنا دلته چې دی پروت و د چې څومره اندازه انرژي درلودله او دلته چې پروت دی څومره اندازه انرژي چې دی لري د دغو دواړو انرژیانو ترمنځ توپیر شته چې دغه توپیر ته د پوتانشل ډیفرنس ویل کېږي یا د پوتانشل توپیر ورته ویل کېږي. دلته چې دی څومره اندازه انرژي لري تر هغه زیاته دلته لري ولې دلته پر ده باندې لږ کار سرته رسېدلی دی خو دلته بیا په دې نقطه کې پر ده باندې زیات کار سرته رسېدلی دی. معنا دلته د دې د انرژي په اندازه کې څه شي راغلی دی توپیر راغلی دی چې دغه توپیر ته پخپله د پوتانشل توپیر ویل کېږي. که مثلا دغه لومړی چارج او دغه دویم چارج سره مقایسه کړو
دلته پر د باندې څومره کار سرته رسېدلی دی په دې ځای کې په دغه بي نقطه کې تر هغه ډېر کار سرته رسېدلی دی. دلته د دې دواړو ترمنځ د پوتنشل په انرژي کې توپیر شته چې دغه توپیر ته پوتنشل ډیفرنس ویل کېږي. که چیرې دغه دوې نقطې سره مقایسه کړو دلته هم د دې ترمنځ د پوتنشل ډیفرنس شته چې دغه ډیفرنس ته هم خپله څه ویل کېږي د پوتنشل توپیر ورته ویل کېږي. اوس په دې ځای کې دا یو شی ته تاسو پاملرنه وکړئ که مثلا دغه ځای ته مثلا دلته چې پر دې باندې څومره کار سرته رسېدلی دی دغه کار ته مثلا موږ د یو ای نوم ورکړو صحیح دی او په دې ځای کې چې پر ده باندې څومره کار سرته رسېدلی دی دې کار ته چې ورکړو د یو بي نوم ورکړو. دلته وګورئ دلته چې پر ده باندې څومره کار سرته رسېدلی دی او دلته چې پر ده څومره کار سرته رسېدلی دی دا یوه ته د یو ای نقطه نوم ورکوم دا بل ته د یو بي نقطې نوم ورکوم. دلته پر ده کمه اندازه کار سرته رسېدلی دی نو د ده پوتنشل ډیفرنس هم سره کم دی د ده پوتنشل انرژي هم سره کمه ده. دغه د پوتنشل انرژي ته مثلا د وی ای چې شروع کوم نوم ورکوم او دلته چې پر ده باندې کله زیات کار سرته ورسېدی نو په دې کې د پوتنشل انرژي هم زیاته څه وسوله ذخیره سوله چې په دغه نقطه کې به د پوتنشل انرژي ته د وی بي چې شروع کوم نوم ورته ورکوم. یعنی دغه یو ای په لومړنۍ نقطه کې پر ده باندې سرته رسېدلی کار دی یو بي په دویمه نقطه کې پر ده باندې سرته رسېدلی کار دی. که چیرې اوس موږ غواړو دا معلومه کړو چې په مکمل ډول سره پر دوی څومره کار سرته رسېدلی نو د یو بي او یو ای ترمنځ چې شي د دغې نقطې څخه بیا تر دغې نقطې پورې پر ده باندې څومره کار سرته رسېدلی دی د هغه مقدار لاسته راوړلو دپاره د یو بي او یو ای توپیر به څه کوم محاسبه کوم به او که غواړم چې دا معلومه کړم چې په دغه نقطه کې د پوتنشل توپیر او په دغه نقطه کې د پوتنشل توپیر مثلا څومره و اوس به چې کله د دغې نقطې څخه بیا تر دغې نقطې پورې په دا چارج باندې کار سرته رسېدلی نو د کار سرته رسېدلو په وخت کې به د په پوتنشل انرژي کې څومره توپیر راغلی د توپیر د لاسته راوړلو لپاره د پوتنشل انرژي د توپیر د لاسته راوړلو لپاره به بیا د چی څخه کار اخلو د یو بي او یو ای ترمنځ به توپیر لاسته راوړو. دلته د دې څخه یوه خبره سره ثابته سوله یوه خبره معلومه سوله هغه دا چې یو بي چې ده یا هم سرته رسېدلی کار چې پر دوی باندې دی صحیح دی یو بي منفي یو ای یا هم د یو بي او د یو ای ترمنځ توپیر چې دی دا سره کوم رابطه لري مستقیمه رابطه لري د څه شي سره د وی بي منفي وی ای یا د څه شي سره یا د دې د پوتنشل توپیر سره صحیح د پوتنشل انرژي د توپیر سره یعنی سرته رسېدلی کار د پوتنشل د انرژي سره کوم رابطه لري مستقیمه رابطه لري. هر څومره چې پر دوی باندې زیات کار سرته رسېږي پر دا چارج باندې هغومره د دوی په پوتنشل انرژي کې توپیر راځي هغومره د دوی پوتنشل انرژي زیاتیږي. هر څومره چې د کار مقدار زیاتیږي هغومره د پوتنشل انرژي مقدار هم سره کم کېږي ورسره زیاتیږي صحیح دی. اوس دلته راځو که چیرې موږ دغه مثال چې دی دا مثلا په ریاضیکي ډول سره مثلا څه پوه کړو په ریاضیکي ډول سره دې ته یو عملیه جوړه کړو. د دې نه مخکې چې په ریاضیکي ډول سره دې ته عملیه جوړه کړو د دې عمومي هغه تعریف موږ داسې ویلی سو چې سرته رسېدلی کار پر یو څه شي باندې پر یو مثبت چارج باندې په یوه برېښنایي ساحه کې د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته عبارت د پوتنشل د توپیر څخه دی صحیح دی. څنګه ویلی سو داسې ویلی سو چې سرته رسېدلی کار پر یو مثبت چارج باندې د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په یو برېښنایي ساحه کې عبارت د څه شي څخه دی د پوتنشل د توپیر څخه دی. دلته چې د پوتنشل انرژي څومره وه دلته تر هغه زیاته ده دلته چې د کار مقدار څومره وه دلته تر هغه زیات دی نو هر څومره چې پر دې باندې زیات کار سرته رسېږي هغومره د پوتنشل انرژي زیاتېږي. اوس نو د یوې نقطې څخه د بلې نقطې پورې د دې په پوتنشل انرژي کې څومره توپیر راغلی دی دغه توپیر ته د پوتنشل ډیفرنس یا هم د پوتنشل چې شورته ویل کېږي توپیر ورته ویل کېږي. راځو که چیرې مثلا موږ دې ته چې وکړو ریاضیکي عملیه ورته جوړه کړو صحیح دی. دې ته مثلا په ریاضیکي ډول سره داسې ویلی سو چې موږ داسې ویل سرته رسېدلی کار پر یو مثبت چارج باندې سرته رسېدلی کار معنا څه شي ورک ډن سرته رسېدلی کار یا هم چې شي ورک ډن پر څه شي باندې پر یو مثبت چارج باندې سرته رسېدلی کار پر یو څه شي باندې پر یو پازیټیو چارج یا هم پر مثبت چارج باندې ګورئ تاسو چارج هم لیکلی سئ او پازیټیو چارج هم لیکلی سئ صحیح دی. سرته رسېدلی کار پر څه شي باندې پر یو چارج باندې مثلا یونټ چارج باندې صحیح دی دا خپله مساوي کېږي په څه شي سره په پوتنشل ډیفرنس سره په پوتنشل ډیفرنس یا هم په څه شي سره په د پوتنشل په توپیر سره سرته رسېدلی کار پر یو مثبت چارج باندې په یو برېښنایي ساحه کې عبارت دی د څه شي سره د پوتنشل ډیفرنس یا هم د
د پوتنشل ډیفرنس یا د پوتنشل د توپیر سره. صحیح دی. اوس په دې ځای کې ورک ډن یا هم ترسره سوی کار دا موږ کولی سو چې د چیش په تورې سره یې وښیو. سرته رسېدلی کار کولی سو چې د ډبلیو په تورې سره وښیو، یعنې په سمبولیک شکل کې چیرې ولیکو. نو د ورک یا هم د کار پر ځای باندې راځم د ډبلیو تورې لیکم، همدارنګه د یونټ چارج یا هم د چارج پر ځای باندې په خپله د کیو تورې لیکم. او پوتنشل ډیفرنس چې دی هغه په چیشي سره ګوري. پوتنشل موږ د غټې وي په تورې سره ښیو. صحیح دی. پوتنشل د غټې وي په تورې سره ښیو. ډیفرنس یا هم توپیر چې دی دا عموما د دلتا په تورې سره ښودل کېږي. دلتا په خپله چی ته ویل کېږي، د چیش معنا ورکوي، دا په خپله د ډیفرنس معنا ورکوي. نو دا خو دا پوتنشل یوازې نه دی، پوتنشل ډیفرنس دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په خپله مساوي کېږي په سمبولیک شکل سره په دلتا وي سره یا هم په پوتنشل چیش سره ډیفرنس سره. دا د دې هغه سمبولیک شکل سو. اوس که چیرې موږ راسو دغه معادله چې کومه لاسته راغله دغې معادلې ته یو څه نور انکشاف ورکړو. دا معادله نوره هم یو څه څپو وکړو، یو څه یې هغه فزیکي شکل ته جوړ کړو. د هغه پر ځای راځم ورک ډن. دلته د ورک ډن څه معنا، کوم کار ته ویل کېږي؟ موږ خو په تعریف کې داسې وویله چې پر یو واحد چارج یا هم پر یو مثبت واحد چارج باندې سرته رسېدلی کار د یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې، پر یو واحد چارج باندې سرته رسېدلی کار د یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې په یو برېښنایي ساحه کې عبارت د پوتنشل ډیفرنس څخه دی. صحیح دی. اوس که سرته رسېدلی کار زه غواړم لاسته راوړم چې د دغې نقطې څخه بیا تر دغې نقطې پورې پر دې چارج باندې څومره کار سرته رسېدلی دی، نو هغه مقدار د یو بي او یو ای د نقطې په توپیر سره لاسته راوړلی سم. نو د ډبلیو پر ځای په دې ځای کې موږ داسې لیکلی سو چې ډبلیو چې دا په خپله مساوي کېږي د یو بي او یو ای په چیشي سره په توپیر سره. یعنې د دې پر ځای موږ کولی سو چې د ډبلیو پر ځای کولی سو چې یو بي یا هم یو ای ولیکو. او دغه یو بي او یو ای چې د په خپله توپیر سو، توپیر موږ په چیشي سره ښیو. توپیر کولی سو چې په چیشي سره یې وښیو، په دلتا سره یې وښیو. نو داسې هم لیکلی سو چې ډبلیو چې دا مو مساوي کېږي په دلتا یو سره، معنا د یو بي او یو ای د نقطې په چیشي سره په توپیر رایستلو سره. نو د دې پر ځای باندې راځم چیش لیکم دلتا یو لیکم. دلتا یو یې پر چیشي باندې پر کیو چارج باندې دا مساوي کېږي په خپله په چیشي سره په دلتا وي سره. راځم دا معادله نوره هم څه کوم درته، دا معادله نوره هم درته ساده کوم. په دې ځای کې وګورئ دلتا یو په خپله چی شي ده، دلتا یو په خپله د یو بي او یو ای توپیر دی که نه، او دلتا وی چی شي ده، دلتا وی د وی بي او وی ای توپیر دی. یعنی د دې دواړو د دې په پوتنشل انرژي کې د دغې نقطې څخه تر دغې نقطې پورې څومره توپیر راغلی، دغه توپیر ته دلتا وی ویلی سو. نو آیا د دلتا وی پر ځای موږ دلته داسې نسو لیکلی چې مثلا دلتا وی چې ده دا مو په خپله مساوي کېږي په چی شي سره د وی بي منفي وی ای په توپیر سره. دغه وی د دلتا په خپله د توپیر معنا لري. دا به مساوي سي په چی شي سره، دا به مساوي سي په دلتا یو یې پر کیو سره. راځم په د اخري پړاو کې د معادله نوره هم درته ساده کوم. د دلتا وی پر ځای په خپله یوازې چیش لیکم وی بي منفي وی ای لیکم. معنا د دغې نقطې او د دغې نقطې تر منځ د دوی په پوتنشل کې څومره توپیر راغلی دا به په وی بي او منفي وی ای سره ښیو. دا به مساوي سي د دلتا وی په دلتا یو پر ځای باندې زموږ هغه کار په کار دی چې د دې څخه تر دې ځای پورې پر ده باندې څومره کار سرته ورسېدی. په اسانه او ساده الفاظو یې داسې لیکلی سو چې دا به مساوي سي یو بي منفي یو ای سره تقسیم پر چی شي باندې، تقسیم پر کیو چارج باندې. دا چی شي سوله، دا هغه عمومي معادله سوله چې د دې څخه عموما د چی کار اخیستل کېږي، د پوتنشل په توپیر رایستلو کې د دې څخه کار اخیستل کېږي. وی بي منفي وی ای په خپله پوتنشل ډیفرنس دی. صحیح دی. یو بي منفي یو ای ترسره سوی کار د یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې. کیو په خپله چی شي سو چارج سو. دا خو د دې چی شي سو عمومي فورمول سو. اوس یو څوک ماڅه پوښتنه کوي چې د پوتنشل ډیفرنس څه شي. د پوتنشل ډیفرنس هغه واحد څه شي دی، یا پوتنشل ډیفرنس موږ په کوم واحد سره څه کوو، اندازه کوو. د واحد دپاره داسې ویلی سمه، مثلا که دا مو کار سو، صحیح دی، او دا مو چی شي سوله، دا پوتنشل ډیفرنس سو، دا چارج دی. په دې خو تاسو ټوله پوهېږئ. زه راځم د واحد لاسته راوړلو دپاره د ساده فارمولې څخه استفاده کوم. ډبلیو چې ده، ډبلیو پر چی شي باندې، ډبلیو پر کیو چې دا په خپله مساوي کېږي په چی شي سره، په دلتا وي سره یا هم په پوتنشل ډیفرنس سره. ډبلیو چې دا هغه په خپله یو بي منفي یو ای ده، کیو چې دی هغه په خپله دا چارج دی. صحیح دی. په دې ځای کې راځو داسې لیکو. عموما ډبلیو یا کار چې دی دا موږ په چی سره اندازه کوو، په ژول سره یې اندازه کوو. او کیو یا چارج په چی سره اندازه کوو،
په کولم سره اندازه کوو. صحیح دی. اوس د اس آی په نړیوال سیستم کې ژول پر کولم څه شي دی؟ ژول پر کولم په خپله مساوي کیږي په ولټ سره. ژول پر کولم مساوي کیږي په څه شي سره؟ په ولټ سره. نو موږ داسې ویلی سو د ژول پر کولم په خپله په اس آی سیستم کې مساوي کیږي په ولټ سره، یا داسې ویلی سو چې ژول پر کولم نو اوس مساوي کیږي په څه شي سره؟ ژول پر کولم نو اوس مساوي کیږي په ژول ضرب کولم په توان د منفي یو سره، چې ژول پر کولم په توان د منفي یو مساوي کیږي په خپله بیرته په څه شي سره؟ په ولټ سره. نو د پوتانشل د ډیفرنس یا د پوتانشل د توپیر واحد چې دی هغه په خپله څه شي دی؟ ولټ دی. اوس پوتانشل انرژي مو هم وپېژندله او د پوتانشل ډیفرنس مو هم وپېژندي. په دغو دواړو کې همیشه زیاتره شاګردان څه شي کوي؟ غلطي پکښې کوي چې پوتانشل انرژي څه شي ده او پوتانشل ډیفرنس څه شي دی. پوتانشل انرژي هغه انرژي ده چې په دې کې پیدا کیږي او پوتانشل ډیفرنس بیا د یوې نقطې څخه تر بلې نقطې پورې د دې په انرژي کې څومره توپیر راغلی دی، دغه توپیر لاسته راوړلو دپاره بیا موږ څه شي کاروو؟ پوتانشل توپیر یا هم د پوتانشل ډیفرنس کاروو. ګوري یو خبره چې تاسو په یاد وي، پوتانشل انرژي چې ده هغه خپل ځان ته څه شي نه لري؟ جلا واحد نه لري. انرژي موږ په څه شي سره اندازه کوو؟ انرژي چې په څه شي سره اندازه کوو دغه پوتانشل انرژي هم په هغه واحد سره اندازه کوو. د دې لپاره جلا څه شي لرو؟ د دې لپاره جلا کوم واحد نه لرو. صحیح دی. خو د پوتانشل ډیفرنس لپاره جلا څه شي لرو؟ واحد لرو. دا چې د پوتانشل توپیر درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی، نو د دې په خلاصېدلو سره موږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.